چې ډېر عبادت کوي هغه دوزخ ته واچوي چې ګناهګار وي هغه جنت ته واچوي. حدیث کې مقصد دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی به بل چاته نه وایي چې ته دوزخي تا ته والله که الله بخښو چې دا به نه وایي. دعوت ورکه ورته ګناه مه کوه خطا مه کوه دا به نه ورته وایي چې ته دوزخي تا والله که خدای وبخښي. ته څه خبرې چې ته به خلکو باندې د دوزخي حکمونه کوي. ناامیدي به د الله د رحمته نه ښکاره کوي. بل چاته به دا نه وایي چې ګوره ته نو جنتي نه یې بل څوک پر بل چا باندې به د دوزخي حکم هم نه کوي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه د حدیث راوي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دوه کسان و په بني اسرائیل کې په مخ کې امتو کې سره یاران و دواړه سر دوستان و ډیر اشنایی وي انډوالي و سره. دا یو ځوان ډیر ښه عابد سړی دی ښه بزرګ سړی دی ټول عمر عبادت کوي د خدای بیریږي د مسجد سره و د لمانځه سره و د الله د عبادت او د طاعت سره تعلق دی. دا بل بیا ډیر لوی ګناهګار دی ټول عمر د خدای په نافرمانی کې په ګناه واخته دي دواړه سره یاران و انډوالان دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته قصه کوي فجعل يقول اقصر عما انت فيه. دا یو سړی چې دا ښه بزرګ سړی دی دا بزرګ ځوان دی هغه بل ته وایي وایي ګوره زما او ستا انډوالي ده زه ستا خیر غواړم دا مه کوه د دې ګناه را وګرځېږه توبه وکړه الله ته دا مه کوه. فیقول خلني وربي حتى وجده یوما على ذنب استعظم. هغه بل ورته وایي ما و خپل خدای سره پرېږده ته کار مه راته زه و رب ښه سره پرېږم ته زما و د رب په مابینځ کې کار مه رالره ما و خدای سره پرېږده. یو ورځ دغه انډوال ورته رالی دغه بل انډوال ته نبی علیه السلام وایي هغه په ګناه اخته دی د چې ولیدی چې په ګناه دی دا ګناه ډېره غټه ورته ښکاره سوله دغه ملګري ته ډېر درد ورته ورغلی. فقال اقصر مه کوه دا ګناه یې پرېږده. قال خلني وربي ما و خپل خدای سره پرېږده. ابعثت علی رقیبا ته خدای د دې لپاره پیدا کړی چې پر ما چوکیدار یې خپل پر ځان چوکیداري وکړه پر ما چوکیداري مه کوه دا ملګری ورته وایي ما و خدای سره پرېږده زه و خپل رب سره پوهېږو ته په ما کار مه لره. دی په درد کې رالی دغه بل انډوال یې را چې نیک سړی دی. فقال والله لا یغفر الله لك ابدا ولا يدخلك الجنه. وای قسم دی که الله تا ته بخښه وکړي قسم دی که ته جنت به یې ووینې. هغه ته ولته دوزخي درد ورته رالی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي الله ورته په قهر سو تا ولې دا خبره وکړل ته څوک یې چې زما پر بندګانو ټاپې لګوې چې ته دوزخي ته ولا که جنت ته ولاړ سې ته څوک یې چې ته زما پر ځای قسمونه اخلي چې تا ته ولا که خدای بخښه وکړي ته ولې دا خبرې کوې پر تا باندې دا دي دا حق لرې ورته وایه ورته ګناه مه کوه دعوت ورکوه راګرځه وایه در لاسې نیسه مه کوه ګناه یې مه کوه خو دا حق نه لرې چې ته پر یو چا دا حکم وکړې چې ته دوزخي یې دا حق نه لرې چې ته ورته تا ولا که خدای وبخښي ته څوک یې چې ته قسمونه د خلکو پر ځای باندې اخلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فبعث الله الیهما ملکا فقبض ارواحهما. الله تعالی ملائکه ورته راواستول ورته دواړه مړه ملائکه راغله د دواړو سره روح واخیستې دواړه مړه سول. فاجتمع عنده الله بلا کیف روحان حاضر کړ خپل ځان تعالی ته. فقال للمذنب ادخل الجنه برحمتي. وقال للاخر الله تعالی چې روحان حاضر کړل د دواړو هغه ګناهګار ته یې ویل ولزه ولاړ شه زما د رحمت په خاطر مې بخښلی جنت ته ځه هغه ګناهګار یې الله وبخښي جنت ته یې واستو. وقال للاخر اتستطيع ان تحضر على عبد رحمتي. ابل ته ویل ولوس نو تا ته وایم هغه چې ډېر عبادت یې کوي الله ورته یې ته د دې طاقت لرې چې زما پر بده باندې زما رحمت بند کړې ما خو رحم پر وکړي جنت ته مې واچوي اوس ته طاقت لرې چې بند یې کړې راوی ګرځوره جنت ته راګرځوئ. فقال لا یا ربي هغه یا الله نه سم راګرځو. نو الله تعالی وایي تا ولې حکمونه کول چې ته ولا که جنت ته ولاړ سې ته ولې زما پر رحمت باندې قسمونه اخلي له خلکو سره بندې تا خو ته جنت ته نسې تللی دی جنت ته مې واچوي تا ته الله بخښه نه کوي ما ورته وکړله.
اذهبوا به الى النار ملائکه ته امر وکي ول دا سړی بوزي زورخ ته چې ډیر عبادت کوي هغه زورخ ته واچوي چې ګناهګار وي هغه جنت ته واچوي مقصد داری دی حدیث کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ګناه مجلا ورکیږي خو ګناه که در سوس ولا بخښ د الله سغواړه حدیث کې مقصد داری نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای یو سړی بل چاته نه وای چې ته دوزخی ته ته الله کاله بخښو کې دا به نه وای دعوت ورکه ورته ګناه مکه خطا مکه دا به نه ورته وای چې ته دوزخی ته الله کا خدای وبخښي ته څه خبرې چې ته به خلکو باندې د دوزخی حکم نه کوي ځان بدر بل چا خیر نه بولې ګوره صوفیه مبارکان وای صوفیه د تصوف خلک اغست د خلکو د باطن اصلاح کی صوفیه مبارکان وای ځان به د الله په مخلوق کې چې هغه بدترین مخلوق دی درغه کم بولې هغه چیز دی خنزیر دی سپی دی در داسپی او در خنزیر بم د الله په دربار کې ځان کم بولې په دې به خوشاله چې الحمدلله چې مؤمن یم یا انسان یم خو ګوره ستا انسانیت هغه وخت ګټه رسي چې د الله اطاعت وکي او الله دې اطاعت قبول کړي که د خدای اطاعت نه وکي انسانیت ګټه نه رسي بیا خو در دغه انسان خنزیر او سپی شدي ولی خنزیر ته په آخرت کې عذاب نشته په دنیا کې کارته نزلی دی انسان ته په آخرت کې عذاب دی د دوزخ او د جهنم عذاب ورته شروع دی ځان به د خدای په مخلوق کې ذلیل او کمزوري درګور د بولې بیا به ته د لوړ مقام خاوند جوړېږي او که ځان جنتی او بولی د جنت ټیکدار دی او بولی زه جنتی یم ته ولاکه جنت ته رسولاړته تا ولاکه خدای وبخښي ته ولاکه د خدای د رحمت به وکي الله درته په غضب کیږي الله درته په قهر کیږي دا چاته مو وایي چې ته دوزخی دا چاته مو وایي چې ته ولاکه جنت ته ولاړته دا خبرې مکه خدای درته په قهر کیږي خپل پر ځان چوکیداری وکړه ته به څنګه یې جنت ته به ځې که نه ستا عمل به قبولي که نه صوفیه مبارکان وایي چې څومره عبادت کوې دغو نه به د خدای ډېر نور بیریږي وایي ګناهګاره به په ګناه کې د خدای دونه نه بیریږي لکه عابد په عبادت کې اهل تصوف دا وایي ته چې عبادت کوې ډېر به د خدای بیریږي چې آیا د زما عبادت به قبول وي که به نه وي قبول د خدای په دربار کې